د شپږیزو په طوفان حضرت ځاځي د ملي شل اوریزه جام سیالیو لومړۍ چټکه سلیزه وکړه. راشد خان بیا د نړۍ پاچا افغان ستورو نوې ځلا وکړه. کونولي سلیزه ووهله خو حیدرآباد بیا هم پنجاب ته ماته ورکړه. او د کندوز په سیالیو کې په زړه پورې لوبې بندي امیر او امولو ډلې بریاوې خپلې کړې. د افغانستان د ملي شل اوریزه جام سیالیو کې حضرت ځاځي د توپوهنې داسې اوربل کړ چې مینوال یې حیران کړه. د بندي امیر لوبډلمشر په یوازې 8 توپونو ناسوځېدل 103 منډې جوړې کړې او د روانو سیالیو لومړۍ او تر ټولو چټکه سلیزه یې ثبت کړه. ځاځي په خپلې طوفاني پاڼۍ کې 11 سترې شپږیزې او 2 څلوریزې ووهلې او د بوس توپ اچوونکي تر سخت فشار لاندې راوسته. نوموړي په 214 بریدګر سټرایک ریټ سره لوبه وکړه چې سیالي په یو اړخیز ډول بدله کړه. حضرت ځاځي د خپلې دې زړورې لوبې له امله د سیالۍ غوره لوبغاړی وټاکل شو. د کرکټ مینوال اوس د ځاځي دا پاڼۍ د روانو سیالیو تر ټولو خطرناک او خوندوره توپوهنه بولي او وایي چې دی پام ته راغلی چې ملي لوبډلې ته ورسیږي. د کرکټ نړیوالې شورا په تازه درجه بندۍ کې د افغانستان نامتو ستوري راشد خان یو ځل بیا ستر ویاړ خپل کړی دی او په شل اوریزو یو ورځنیو سیالیو دواړو بڼو کې د نړۍ د لومړۍ درجه توپ اچوونکي مقام ترلاسه کړی. راشد خان له اوږدې مودې راهیسې د نړۍ له خطرناکو توپ اچوونکو شمیرل کیږي او اوس یو ځل بیا خپله واکمني ثابته کړې ده. په شل اوریزو لوبو کې بل افغان څوکه توپ اچوونکي مجیب زادران هم د نړۍ د 10 غوره بالرانو په لومړي کې شامل شوی دی او نه هم مقام خپل کړی دی. بل پلو په یو ورځنیو سیالیو کې که څه هم بل افغان توپ اچوونکي د 10 غوره لوبغاړو په ډله کې نشته خو ځوان الراونډر عظمت عمرزی بیا 21 مقام ته رسیدلی دی. د افغان لوبغاړو دا پرمختګ د هیواد کرکټ لپاره لاسته راوړنه بلل کیږي او ښیي چې افغانستان لا هم د نړۍ په کرکټ کې پیاوړی حضور له ځان سره لري. سنرایز حیدرآباد د آی پی ایل په یو په زړه پورې لوړې منډې لرونکي سیالۍ کې پنجاب کینګز ته په 33 منډو ماته ورکړه او د جدول سر ته وخته. که څه هم کوپر کونولي د پنجاب لپاره په زړه پورې سلیزه هم ترسره کړه. حیدرآباد لومړۍ توپوهنه وکړه او د هنریچ کلاسن د 9 ایشان کشان د 55 او ټراویسایډ د چټکو 38 منډو په مټ یې د 215 منډو ستر هدف وټاکه. د پنجاب لوبډلې فیلډینګ کې څو کیچونه هم وغورځول شول چې سیالۍ لوبډلې ترې پوره ګټه واخیسته. په ځواب کې پنجاب کینګز ښه پیل ونه کړ او مخکښ توپوونکي ژر وسوځېدل خو اسټرالیوي لوبغاړي کوپر کونولي یوازې ځان وځلوه او هغه په 9 توپونو ناسوځېدل 107 منډې جوړې کړې او خپله لومړنۍ آی پی ایل سلیزه یې بشپړه کړه. خو د نورو لوبغاړو کمزوري ملتیا د بریا لپاره بسنه ونه کړه. دا د پنجاب کینګز درېیمه پرلپسې ماتې وه چې عظمت عمرزی هم تر اوسه په روان پړاو کې نه ده لوبولی او سنرایز حیدرآباد له دې بریا وروسته د آی پی ایل د جدول لومړی مقام ترلاسه کړ. د افغانستان د ملي شل اوریزه جام سیالیو په زړه پورې دوه ګرمو لوبو کې امو او بندي امیر مهمې بریاوې خپلې کړې. په لومړۍ لوبه کې امو لوبډلې سپین غر ته د 4 منډو په توپیر سره ماته ورکړه چې امو 163 منډې جوړې کړې او تاریخ ستنګزي پکې ناسوځېدلې 250 اعجاز احمد هم 42 منډې وکړې او په ځواب کې اکبر موسازي د سپین غر لپاره چټکې 3 منډې جوړې کړې. خو لوبډلې یوازې تر 150 منډو ورسېده چې تاریخ ستنګزي د لوبې غوره لوبغاړی وټاکل شو. بل لور ته بندي امیر لوبډلې د حضرت ځاځي د طوفاني سلیزې پر مټ بوس ته ستره ماته ورکړه چې بوس 140 منډې هدف ورکړی خو بندي امیر دغه هدف یوازې په 15.2 اورونو کې پوره کړ چې حضرت الله ځاځي په 48 توپونو ناسوځېدل 103 منډې جوړې کړې او 11 سترې شپږیزې ووهلې. د کرکټ مینوالو لپاره دا ورځې له هیجان او سترو انفرادي کارکردګیو ډکې روانې دي. د یادولو ده چې د دې سیالیو په دوام نن وقفه ده او